وظیفه راوړې خدای مو بخا سره د انګولي او وچه من خلي وظیفه راوړې خدای مو بخا یا ترونه دا وظیفه را زه راوړی که نه ګوره ماشومان هماغه د لوبو ته پرېښي د مونږ له وظیفه نه راکوئ دا ستاسو کار دی هلته زمونږ د ولۍ کې طالبان نه شو د هر دې په جومات کې طالبان ناست دي دا ستاسو کار دی شا پیسې راله وظیفه راکوئ والله ترونو په دې کې راله انګولې هم راکوي او که څه چرګوړی هم پختلی چرګوړی پکې هم راکوي راله چې دا انګولې دروازه او ډوډۍ نه ده پاتې شوې ته ورېږه دا دې کور خاصې مو روټۍ نه ده پختلې نو دا بل کور به راله روټۍ راکړي دغه یو کور راته پاتې دی وظیفه راوړې خدای مو بخا ورچې وړو میرات مړو دې میرات مړي له وظیفه ورکوي بل څه کاله نشته خو وظیفه لاړې بیخي ونه وځه واړه میرات مړي دا ډوډۍ واړه انګولې نه ده پاتې شوې ورشه بیا دا یې رانه څنګه روټۍ راکړه دا څوک ځناور ته هم دا چې دوی چې موږ له څنګه روټۍ راکړه قاري صاحب له ولاسه جواب ورکوم دا خو ګوره بل کور الله نه کړم دا به راسي روټۍ راکړي دوره لم داسې راکړه خو زه الله دې دوی پوه یقینو دې خواړه وګوره مړه خبره به دلته راشه وایي جي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تعلیم څنګه چلې را چېرته روانې دا راته ووایه بس لالا وظیفه مې راټوله کړه زه اوس مدرسې ته روان یم ها بچیا خو دا راته ووایه ستا نه پیسه شته او نه دې جرسي شته او نه دې بلو شته هېڅ دې نشته او دې یخنۍ ته ګوره په دې یخنۍ کې روان یې دا ولې بچی بس لالا دغه شی دی یخنۍ یې ډېره زیاته بس دغه حال دی ښه بچی ته خفه کېږه مه دغه دی دا مړه کې پیسې خې راته کړي دي زه به درله پیسې درکړم ځکه چې مالدارو کورونو ته خلک ځي غریبانو کورونو ته خلک ځي دا جومات کې دنیا طالبان دي ګوره هغو ته 100 روپۍ هېڅ هم نه ورکوي نو زه غواړم چې تاله دا پیسې درکړم ښه دا لږې پیسې دي که نه دا واله دله ځان سره په جیب کې کېږده په دې به ځان څه جورابي ورابي څه به وکړي او خپل کار بار وکړي ټیک شو که نه سیدې جي ډېره مهرباني الله دې تاسو ته له دې اجر درکړي ښه طالب ته لږ زما څه به ورکړو یو خبره درسره کوم ښه طالبه ته چې دا کومه روټۍ راغستې ده که نه نو دا دې چا درکړه په دې څه کې دا ته چېرته وړې دا دغه پورته چې بیا ګل باچا دې نه لید دا راله هغوی راکړه نه نو دا روټۍ تاسو د وظیفه کې دې خلکو درکړه او جوازه یې راله وظیفه کې راکړه اوهو بچې دا سوځېدلې روټۍ او دا سوړ سالن دا خلکو ډېر زیاتېږي خو څه به ووایو طالبه دا راته ووایه چې تاسو سوځېدلي هر څه خورئ که نه نو تاسو بیمارېږئ نه والله لالا بیماري والله په بل ورځ مې یو کور ډوډۍ راکړې وه سړه ډوډۍ به 2-3 ورځې روټۍ وه بیا طالبان بیمار شوي 2-3 ورځې بیا به په کونې کې پراته وو بس بیا څه وکړو دغه ستاسو د مخې دا څه دي نه نو طالبه دا راته ووایه چې دغه تاسو چې کله بیمار شئ نو تاسو بیا ډاکټر له څوک بوځي دغه بیا ستاسو حساب کتاب یې بس لالا زموږ څه علاج خو بس ډاکټر لاړ شو ډاکټر 2-3 ګولۍ راکړي بس وایي بلې باندې ګزاره وکړئ څه علاج هم نه بس په هغې ګزاره وکړو چې الله پاک به له هغې باندې بیا صحت راکړي اوهو طالبه بس صحیح ده ښه صحیح ده زه طالبتانه ته ورڅخه دغه دا زه څخه هم د کوم بابل باجان پسې ورته بیا به انشاءالله بیا به د خیر دغه کوو ټیک شو ای ګل باچا خبره ته کومه سلیم خانه درالمه ښه څه یې وایه راشه که نه دې خو راشه خبره ته کومه یاره ښه سلیم خانه وایه که نه یاره څه وایې موږ له خو دې داسې چېرته اواز نه دی کړی نن داسې عجیبه غوندې اواز وکړو یاره ګل باچا دغه دا دې لپاره مې ته اواز وکړو چې ستاسو په دې ګاونډ کې ګوره دا مدرسه را وظیفه راټولې ده کلي وال نو یاره هغه تعلیم ما په لار کې ولیدو نو خبرې وظیفو سره و نو سړه روټۍ او سوړ سالن نو ما یاره داسې مه کوئ ګوره دا خو هغو مسلمانان دي نو تاسو ولې دې خلکو باندې دا دومره ظلم کوئ یاره سلیمه زه خو کور هم نه یم زه خو اکثر ډیوټۍ له ځم خو دغه دی دا ما خو کور وینا هم کړې وه چې یاره طالبان لږه ایساروم او دغه دی وظیفه هر څومره په وخت باندې ورکوي چې په وخت باندې کور ته ځي خو زه انشاءالله ځم بیا د خیر سره بیا به مې ټیک ته نه ګوره ګل باچا دروغ مه وایه صحیح ده ما نه تعلیم نه پخپله تپوس وکړو تعلیم ما ته وویل چې دا وظیفه چې کومه دا ما د ګل باچا دی راکړه
ګور بچا سود داسې شی نه کوي ګوره دا د الله پاک اشرف المخلوقات دی سود داسې ظلم نه کوي کم ناس کم چې څنګه روټۍ تاسو خورئ نو داسې پکار دا دی چې موږ دې طالبان هم داسې روټۍ ورکړو ځکه دا خو غریبانو خلک د مسافر خلک دا خو الله دین خدمت کې دلته راغلي ګوره موږ له جېبې راکوي د دنیا اکثر خدمت د جومات ټول کې وړو تاسو سبقونه وایي تاسو یې بیا دا شی کوئ ګوره دا شی موږ پوه شو لږ سوچ کوئ کم ناس کم چې څه خوراک موږ خپله کوو نو پکار دا دی چې داسې خوراک موږ هغوی له هم ورکړو الله دې خیر کړي خو کم ناس کم ګوره طالبان یې احتیاط ډېر زیات کوي خیال دی چې وظیفې لازم کم ناس کم مینه محبت باندې رخصت کوي او وظیفه اچول ټیم ورکول نو ښه خبره کوي زه بیا راباندې خیر دا سوچ کوم صحیح ده بس ټیک ته هڅه لري تاسو ورځئ زه انشاءالله بیا راباندې خیال کوم ټیک شو هغه ګل باچا ګوره دا خبره ګوره ځان بده ونه کوي ګوره ځکه دا طالبان داسې طالبان چې سبا خپل ګورو ته بیا لاړ شي کورونه کې دا موریا دې ماته مسکې چې نه څنګه په جومات کې څنګه روټۍ میلاوي کېږي بیا ورته وایي چې یاره داسې روټۍ تا د ښه پته لګي ګوره د کلي بدنامي لري ټول لکه خلکو بیا بدنامي لري نو داسې نه وي خیال دې لږ صحیح مهرباني صحیح شو ډېره مهرباني جزاک الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو څنګه یې ښه امید دی چې ټول بخیر ملګرو زموږ د ویډیو غرض او مقصد به تاسو ته معلوم وي چې زموږ د ویډیو څه غرض او څه مقصد دی ملګرو زموږ په کلي کې یا په علاقه کې یا جومات یا مدرسه وي په هغې کې طالبان وي د الله د دین خدمت کوي یا د قرآن زده کړه کوي نو هغوی مسافر وي د هغوی وس نه کېږي نو په دې کلي علاقه کې ګرځي هغوی ځان له وظیفه راټولوي نو زموږ په دې کلي علاقه کې بعضې کورونه داسې دي چې هغه طالبان نه یار چېرته وکړه سوړي موری وکړه پروت وي او وکړه چېرته سړه ډوډۍ پرته وي نو هغه وله ورکوي نو پلیز زه تاسو ټولو ملګرو ته دا درخواست کوم چې څنګه خوراک تاسو پخپله کوئ نو پکار دا ده چې داسې خوراک هغه طالبانو هم ورکول پکار دی هغه د الله تعالی د دین خدمت کوي او د قرآن زده کړه کوي نو که چېرته موږ د هغو سره مرسته وکړو نو موږ له به الله پاک د هغې خامخا ډېر اجر راکړي دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو خامخا ضرور لایک هم کوئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ ستاسو به ډېره ډېره مننه وي والسلام